نیکی هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې به پر تن وي. زه مسؤل ارزمان نن یو ځل بیا سمارټ سافټ ټیوشن څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د کمپیوټر د صفري زده کړې لسمه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته په څلورو مهمو او اړینو موضوعګانو باندې خبره وکړم. د ټولو نه لومړی موضوع د یوزر اکاونټس جوړول دي. په کمپیوټر کې په وینډوز 11 کې موږ درې ډوله اکاونټونه جوړولی شو. لومړی ډول چې د اډمینسټر دی یا همدغه ډول اسټنډر دی او بل چې د کیوسکاک اکاونټونه دي. نو دغه درې ډوله اکاونټونو جوړول موږ په همدغو جلسه کې په دغو باندې کار کوو تر څو پورې تاسو هم زده کړئ. بله کومه مهمه موضوع چې دا دوه موضوع ده هغه د کمپیوټر ته پاسورډ ورکول دي چې موږ څنګه کولی شو خپل یوزر ته یا هم هغو یوزر ته چې موږ هغه د مخکې څخه خپل کمپیوټر کې جوړ کړی څنګه کولی شو چې هغو ته پاسورډ نوم او ځینې نور معلومات یې ورته چینج کړو یا یې تغییر کړو. درېیمه کومه موضوع ده په دغو جلسه کې موږ په هغو باندې خبره کړې هغه د پاسورډ هېرېدل دي. د مثال په ډول سره که چېرته د موږ پاسورډ هېر شي څه کولی شو او څنګه کولی شو هغه پاسورډ ریسیټ یا هم بیرته مات کړو یا هغه بدون د دې نه چې موږ خپل وینډوز وکړو یا انسټالیشن وکړو موږ هغه پاسورډ له منځه یوسو. څلورمه کومه موضوع چې ده موږ څنګه کولی شو په یو کمپیوټر کې 2 الی 3 اته زیات ډیسکټاپونه ولرو د جدا جدا کارونو لپاره. نو که چېرته تاسو دغو موضوعګانو ته اړتیا لرئ زموږ سره د دغو درس تر وروستیه پورې واوسئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هم در سره شیر کړئ. راځئ زموږ سره سکرین ته. قدرمندو معززو یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځو چې موږ په نننۍ جلسه باندې پیل وکړو. په نننۍ جلسه کې ټول نه د مخکې زه غواړم تاسو ته په کوم یوزر اکاونټ چې دی په هغو کې د 3 ډوله اکاونټونو جوړول در زده کړم. د ټول نه د مخکې موږ راځو کنټرول پینل ته. د کنټرول پینل مکمل درسونه پاتې دي. موږ باید لومړی هغه سیټینګونه چې د ابتدایي کمپیوټر مربوط راځي هغه به تدریس کوو. وروسته به موږ د کنټرول پینل کوم سیټینګونه چې نور پاتې دي په هغو باندې به موږ بیا وروسته خبره کړو. نو راځو یوزر اکاونټ ته. کله چې موږ یوزر اکاونټ ته راغللو نو اوس زه غواړم چې یو نوی اکاونټ جوړ کړم. منیج انر اکاونټ باندې زه کلیک کوم تر څو پورې زه نوی اکاونټ جوړ کړم. راځم دلته په کوم چې دی ایډ یوزر پی سی سیټینګ باندې کلیک کوم تر څو پورې زه یو نوی اکاونټ جوړ کړم. کله چې ما په دې باندې کلیک وکړم ما د وینډوز 11 سیټینګز ته بیایي. نو کله چې دلته زه راغلم او ګوریا غواړم چې د سکرین یو څه رالوی کړم ایډ اکاونټ باندې کلیک کوم. کله چې موږ اکاونټ ایډ باندې کلیک وکړه وروسته به موږ ته دلته ځینې سیټینګونه راشي چې د مثال په ډول سره نوم به رانه وغواړي او د هغو پاسورډ به رانه وغواړي. د مثال په ډول سره زه غواړم چې دلته یو یوزر اکاونټ جوړ کړم د سمارټ په نامه باندې اما ژبه باید موږ انګلیش کې تاسو په پښتو ژبه هم دې ته نوم ورکړئ سمارټ سافټ. په دغه ډول سره دلته د تاسو نه یوزر نیم غواړي. تاسو هر ډول نوم دلته ټاکلی شئ او تر اوسه پورې موږ د هغو اکاونټونو ډولونو ته نه یو ورکړی چې اکاونټونه اصلا په 3 ډولونو باندې دي چې وروسته به موږ هغو ته ورشو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغو دویم کوم یوزر چې تاسو جوړوئ هغو ته پاسورډ ورکړئ تاسو کولی شئ چې دلته تاسو هغو ته پاسورډ ورکړئ. خو زه نه غواړم چې دلته پاسورډ ورکړم صرف په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله چې موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړه موږ ته دلته یوزر اکاونټ جوړ شوله. اما اوس د دغه یوزر اکاونټ کوم ډیټا ټایپ چې دی هغه اوس موږ ته ورته مشخص یو. د مثال په ډول سره دغه یوزر اکاونټ د اډمینسټر وي یا د سټنډارډ وي او یا د هم کیاسک وي. نو راځو دلته موږ راځو د دوه هغه کوم ټایپ چې دی هغه ورته تغییر وګورئ. که چېرته موږ غواړو چې دا دو هغه کوم ټایپ چې دی هغه ورته تغییر کړو نو موږ په دې باندې کلیک کوو. اما دلته یو بدلون یو نقطه چې تاسو درته په یاد وي هغه دا ده چې سټنډرډ یوزر او اډمینسټر یو له بل سره څه توپیر لري. اډمینسټر اکاونټ چې دی هغه د کمپیوټر هرې برخې ته لاسرسی کړلی شي. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې د مثال په ډول سره کومه اصلي حافظه چې ده دغه یوزر د هغو ته هم لاسرسی ولري نو تاسو اډمینسټر باندې کلیک وکړئ. یعنې اډمینسټر په دغو ډول دی لکه ته چې د خپل کمپیوټر کله استعمالوې یعنی په لومړي حالت کې چې ته کله وینډوز وکړې یعنی هر سیټینګ او هر ډول هغه شخصي معلوماتو ته د تا دغه اډمینسټر اکاونټ کې لاسرسی کای شي. اما کوم سټنډرډ یوزر چې دی په دې کې ځینې محدودیتونه شامل دي. د مثال په ډول سره دی نشي کولی چې د تا هغه اصلي ډرایفونو ته لاړ شي، نشي کولی چې سافټویرونه انسټال کا او ځینې نور محدودیتونه په دوی باندې واضح شوي دي چې هغه کولی شي تاسو بیا تغییرات هم راوړئ چې هغه د موږ دغو وروستیو درسونو مربوط راځي. نو موږ په سټنډرډ یوزر باندې کلیک وکړه چې په دې باندې یوزر باندې کلیک وکړه
اوکې. نو په دې ډول سره موږ ته یو سټانډارډ یوزر جوړ شوله. اما کله څنګه کولی شو چې موږ هغو یوزر ته ولاړ شو؟ کله چې تاسو خپل کمپیوټر چلندوئ، کله چې پاسورډ داخلوئ، هلته به دوه یوزرونه تاسو ته موجود وي. مثال په ډول سره کنټرول الټ ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو چې کله په لاک باندې کلیک وکړئ، تاسو به خپل هغه بل یوزر ووینئ. نو زه اوس په دې باندې کلیک نه کوم ځکه د ما ریکارډر بیا کار پرېږدي او نشم کولی چې تاسو ته دغه درس ثبت کړم. نو په همدغه ډول سره که چېرته تاسو غواړئ چې دغه اکاونټ تاسو جوړ کړی دی بیرته یې له منځه یوسئ، نو تاسو صرف په ریموو باندې کلیک وکړئ، دغه اکاونټ به په اتوماتیک ډول سره له منځه ولاړ شي. بل کوم مهم اکاونټ چې دلته تاسو جوړولی شئ ډېر ساده اکاونټ دی، هغه د کیاسک دی. سمه ده، وګوره دغه کوم اکاونټ چې دی د اوس لپاره موږ یو اکاونټ په دې کې جوړ کړی دی. دغه دلته که تاسو غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ نو زه په دې باندې کلیک کوم تر څو دا ریموو کړم، تاسو ته دوی یو بل نوی اکاونټ جوړ کړم. خو یعنې دلته وګورئ کله چې تاسو په دغه کې یو اکاونټ جوړ کړئ، په دوی کې کوم محدودیتونه شامل دي؟ په دوی کې صرف ډېر په ساده ډول سره یو ماشین حساب کارولی شي یا د نوټ پیډ څخه استفاده کولی شي، یعنې صرف یو سافټویر د هغو نه چې دوی استفاده کولی شي، نور هېڅ ډول کار له دغې کمپیوټر څخه دوی نشي اخیستی په دغه یوزر کې. نو په همدغه ډول سره بله کومه مهمه موضوع چې دلته مطرح کېږي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د دغو یوزرونو کوم هغه معلومات چې دي هغه څنګه کولی شو چینج کړو، لکه نوم، پاسورډ او ځینې نور معلومات دي. نو کوم چېرته تاسو غواړئ چې کیاسک اکاونټ بیرته جوړ کړئ، نو تاسو صرف یو قدم شاته راشئ، یو کلیک او دلته به په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ، مثلا ایم ایس زه دلته ورکوم او په کوم اکاونټ چې دی هغه ورته ټاکو، کریټ کې وي جوړې وي. نو وګورئ د مثال په ډول سره راځو دغه اکاونټ سره موږ لینک کیو، په نیکسټ باندې کلیک کوو. نو په همدې ډول سره منتظر ورته پاتې کېږو تر څو پورې موږ ته د هغه اکاونټ جوړ شي. نو دلته تاسو صرف هغه یو سافټویر هغه یو برنامه یا سافټویر انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ په دغه اکاونټ کې د هغې څخه استفاده وشي. هغه مثال په ډول سره کېدای شي چې انټرنیټ وي، کېدای شي افیس وي، کېدای شي عکسونه وي، کېدای شي هر ډول وي. زه په نیکسټ باندې کلیک کوم، هلته موږ عکسونه ورته انتخاب کړل. نو په دې ډول سره موږ ته یو کوم اکاونټ چې وه د کیاسکي هغه اکاونټ موږ ته دلته جوړ شوی دی د سمارټ اکاونټ په ذریعه باندې چې موږ مخکې جوړ کړی و. نو که اوس چېرته غواړو چې د دغو اکاونټونه کوم معلومات چې دي هغه چینج کړو، نو موږ صرف بیا ځلې راځو منیج اکاونټس ته. اما تر اوسه پورې دلته هغه اکاونټ موږ ته نه دی اډ شوی ځکه دا ریفریش شوی نه دی. نو په همدغه ډول سره راځو بیا ځلې کلیک کوو، وګورئ دلته اوس اکاونټ راغلی دی، کوم اکاونټ چې موږ نوی جوړ کړی و. که چېرته غواړئ چې بل اکاونټ جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په همدغه ډول سره د بل اکاونټ هم دلته جوړ کړئ. زه راځم په دغه اکاونټ باندې کلیک کوم، دلته اوس تاسو کولی شئ چې د دو نوم ته تغییر ورکړئ، مثلا د سمارټ څخه یو بل نوم ته تغییر ورکړئ. صرف کلیک باندې تاسو په نوم کې کلیک وکړئ او هلته خپل نوم ورکړئ. که چېرته غواړئ چې اوس پاسورډ ورکړئ، کریټ پاسورډ باندې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو به په اتوماتیک ډول سره یو بل صفحې ته ولاړ سئ چې هلته به تاسو وکولی شئ چې د هغو ته پاسورډ ورکړئ. او که چېرته غواړئ چې هغه ټایپ یې بدل کړئ، اډمنسټر یې بیرته کړئ، هم تاسو دلته کولی شئ چې هغه بیرته تغییر کړئ. او که چېرته غواړئ چې دغه اکاونټ له منځه یوسئ، نو تاسو صرف په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو ته دغه اکاونټ له منځه ولاړ شي. نو دغه د اکاونټ مربوط کوم سیټینګونه چې د تاسو باید زده وي مهم وو. مثلا ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ یو ماشوم ته یو اکاونټ جوړ کړو، په هغو باندې خپل محدودیتونه ولګوو، نو په هغو حالاتو کې موږ له دغه اکاونټونو څخه استفاده کړو. نو په همدغه ډول سره بل کوم مهم چې دي هغه تاسو دا ده چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل اکاونټ کوم مربوط معلومات چې دي هغه چینج کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې نوم چینج کړئ په عادي ډول نورمال سره، لکه څنګه چې ما په تېر کوم داسې یو څو دقیقې مخکې درته ویلې، نو په همغه ډول سره تاسو صرف دلته کلیک وکړئ، دغه ټول کوم معلومات چې دي تاسو یې چینجولی شئ. اما یو شی چې دلته تاسو نشئ چینجولی هغه دا دی چې دغه به دایم الوقت اډمنسټر اکاونټ وي د تاسو. نو په همدغه ډول سره که چېرته تاسو غواړئ چې دوی ته پاسورډ تغییر ورکړئ یا پاسورډ ته یې بدلون ورکړئ، تاسو کولی شئ. تاسو به لومړی دلته خپل هغه پاسورډ داخل کړئ چې تاسو د مخکې څخه دلته ورکړی دی. نو که چېرته تاسو پاسورډ صحیح وي، نو تاسو کولی شئ دلته پاسورډ تغییر کړئ یا بدلون پکې راوړئ. په دوهم قدم کې دلته به تاسو هغه پاسورډ ورکړئ چې تاسو یې داخلول غواړئ.
او کومه دریم ټکس باکس چې دی په دوی کې به تاسو د مغو پاسورډ بیا ځلې تکرار ور ولیکئ او په همدغه ډول سره دلته به تاسو یو دغه کومه خانه چې ده دلته به تاسو یو لیکنه ورکړئ، یعنې دا د تاسو کله چې تاسو کمپیوټر ته یو څوک غلط پاسورډ ورکړه نو هغو ته دغه لیکنه ښکاره اول کېږي. تاسو کولی شئ چې دلته د خپل پاسورډ لپاره یو شارټکټ کې د یو مخفي ډوله طریقه دلته وکاروئ. د مثال په ډول سره زه دلته ورکوم سمارټ سافټ، هغه ورکوم پاسورډ ورکوم، نو هلته زه مثلا په یو ډېره جلا طریقې سره دغه سمارټ سافټ هلته په داسې ډول سره زه لیکم چې زه وروسته وکولی شم چې په خپله هغه پاسورډ پیدا کړم. یعنې دلته تاسو ته صرف هغه د دې لپاره چې تاسو خپل پاسورډ له یاده ونه وځي یا هغه شارټکټ ولیکئ، تاسو په دغه خانې څخه استفاده کړئ. بله کومه مهمه موضوع چې دلته راتللی شي د ما په نظر باندې مهمه ده هغه دا ده چې که چېرته د موږ هغه پاسورډ له یاده وځي نو موږ به بیا څنګه کولی شو چې خپل پاسورډ ریسیټ کړو. نو ګورئ د هغو حالتونو دپاره مختلف حالتونه موجود دي. نو د ټولو نه د مخکې نه غواړم چې په هغو موضوع باندې اوس خبره وکړم، خو صرف تاسو ته یادونه کړم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ یا لومړی په انسټالیشن کې کوم سیکیورټي کوډونه چې له تاسو څخه غوښتي وو هلته چې ما تاسو ته د هغو لارښوونه وکړله، نو که چېرته هغه د تاسو زده وي هغه کومې پوښتنې چې د تاسو نه کړې وي د انسټالیشن په وخت کې په دوهمه جلسه کې مو فکر کوم، نو که چېرته هغه پوښتنې تاسو زده وي نو تاسو خپل پاسورډ په اسانۍ سره بېرته ریسیټ کولی شئ چې له یاده هم ووځي. دومه کومه مهمه طریقه چې دلته موږ کارولی شو هغه دا ده چې تاسو په خپل یو اس بي کې یا په فلاش یا په میموري کې یو ډول فایل دی، ډېر کوچنی فایل دی، د کمپیوټر د طریقه جوړېږي. کله چې د تاسو کمپیوټر پاسورډ له یاده وځي تاسو به صرف خپل کمپیوټر ته هغه فلاش یا یو اس بي دننه کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، هلته ریسیټ پاسورډ دی، نو تاسو ته به خپل پاسورډ ریسیټ شي، اما هغه بل کمپیوټر ته کار نه ورکوي. که چېرته تاسو وینډوز وکړه بیا هم کار نه ورکوي، یعنې په هر ځل یې نوي وینډوز کولو سره به تاسو دغه فایل جوړوئ. بله مهمه طریقه یې دا ده چې موږ د سی ډي څخه استفاده کوو. یو ډول سافټویرونه دي، کوچني کوچني سافټویرونه دي چې په سی ډي کې بوټیبل شوي دي یا په یو اس بیګانو کې پورټیبل شوي دي، د هغو په ذریعه باندې موږ کولی شو خپل پاسورډ بدون له دې نه چې کومه ډیټا دی د هغو دننه پرته ده هغه له منځه ولاړه نه سي، نو موږ کولی شو چې خپل پاسورډ ریسیټ کړو. په همدغه ډول سره دغه یو څو طریقې وي چې موږ کولی شو د هغو طریقه خپل پاسورډ ریسیټ کړو. بله موضوع چې غواړم په دغو درس کې هغو ته یادونه وکړم هغه دا ده چې موږ کولی شو دلته مختلف ډیسکټاپونه ولرو. د مثال په ډول سره وګورئ دا یو صفحه ده، زه غواړم چې یو نوې صفحې ته داخل شم، نو زه راځم په دغه ډول سره دلته کلیک کړم. کله چې ما دلته کلیک وکړه وګورئ دلته نیو ډیسکټاپ نوې صفحه باندې موږ کلیک کړو تر څو موږ ته یو نیو ډیسکټاپ اوپن شي. وګورئ دا د موږ دویم ډیسکټاپ دی، اما راځم د مثال په ډول سره زه دلته په نیټورک باندې دلته کلیک کړم. نو په همدغه ډول سره که چېرته تاسو غواړئ چې دریم ډیسکټاپ هم منځته راوړئ تاسو کولی شئ چې دریم ډیسکټاپ هم منځته راوړئ. یعنې ځینې وخت دا ضرورت کېږي که د تاسو کمپیوټر که چېرته ضعیفه وي نو کوشش مه کوئ چې تاسو مختلف ډیسکټاپونه ولرئ او مختلف کارونه وکړئ. نو اوس مثلا زه په دې کې یو ډول کار کولی شم، مثلا په دې کې زه د ویډیو ایډیټینګ کاروم، دوهم کوم ډیسکټاپ چې دی په هغو کې زه مثلا د عکس ایډیټینګ کړم. نو په ځینو حالاتو کې موږ له دغه څخه په همدغه ډول استفاده کړی شو چې مختلف کارونه په یو کمپیوټر کې موږ ترسره کولی شو. نو په همدغه ډول سره نه غواړم چې دغه ویډیوګانې د ډېرې اوږدې شي ځکه انټرنیټي ستونزې موجودې دي. نو که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دغه د نوي درس تر بلې او راتلونکي درس پورې تاسو په پاک راز سپارم. ښې چارې ولرئ، د خدای په امان. تل مو په دعاګانو کې یاد ساتئ.